سلامونه لیدونکو جوړ خیر په دې هیله چې خوشحاله به یاستئ او د ژوند په خوندونو کې به وئ. د کابل کرغې ته په لاره باندې یو او ښایسته باران هم شوی دی چې په ټوله کې ونو بوټو ته ښکلا لا ورزیاته کړې ده. تقریبا مزل شته دی چې د کرغې هغه بند ته ورسېږو. عابد صاحب هم دلته شته دی او دې تر څنګ د پروان هغه د ګلغونډۍ په کومه ساحه کې چې دغه بوټي او دغه ونې وو او یو عجیبه ښکلا یې دې سیمو ته هم ورکړې ده. نو هغه د ګلغونډۍ تصویرونه خو مو لیدلي وي، ویډیوګانې هم مو لیدلې وي او پلان څه داسې و چې د ګلغونډۍ ساحې ته هم ورشو او په هغو منظرو کې تصویرونه واخلو او ستاسو لپاره پکې ویډیوګانې جوړې کړو. خو ښه دا ده چې د کرغې په نارسېده لار کې یا کرغې ته په لاره باندې دا بوټی په موږ باندې واوښته او رښتیا هم ډېر ښایسته ښکاري. عابر ستړي مه شئ او ځواک صاحب هم له خیره را روان دی. ډاکټر صاحب د کیمرې په برخه کې دی، په وروسته بلاګونو کې یا په وروستو برخو کې به راځه. ځواک صاحب ډاکټر صاحب هم داخله له خیره دی به هم زموږ سره ملګرتیا کوي. نو ډېره مننه ټولو لیدونکو ته سلامونه، خدای دې ښه لري. ځواک زه هم سلامونه وایم تاسو ته او ټولو لیدونکو ته اوسئ. ډېر منظرونه یو څه ولري، ښه لیدنه ولري، البته په ویډیو کې خوښ شي. څومره خوند اخلئ. باران هم تازه شوی دی. ما د ویډیو په سر کې وویل یا په اولو کې وویل او د ګلغونډۍ په ساحو کې یا د پروان په ولایت کې دغسې ارغوان دی که دا ما وړاندې په اړه هېڅ معلومات نه و لرلي دا اوس کوم بوټی دی او کوم ګل دی. په پیل کې خو داسې وشول چې لږ عام دوی خفه شول چې باران دی او دغه چکر نه خوند نه شو اخیستلی. خو اصلا کې دغه باران چکر ته هغه موسم ډېر جوړ کړ، ځکه ځمکه هوا لږ برابره شوه، دې تر څنګ هوا صاف شوه. نو کولی شو چې ډېر خوند واخلو. لکه زموږ ویره له دې وه چې پرون له خوست راتلو د بارانونو هغه اټکل یو څه ډېر زیات و. نو ویره په دې باندې وه نور خو چې باران وشي او د هغه وروسته لمر راخېږي یا هم لږ رڼایي راځي، بیا حتمي ده چې منظرو ته او ونو بوټو ته په ټوله کې دغسې سیمو ته ډېره ښکلا وربکي او خوند به ورځینې اخلي لیدونکي. د ارغوان د ګل په اړه لږ به ورنږدې شو. دا ګل څه درته یاد دي؟ نه پوهېږم چې څنګه داسې یوه ټیکۍ ده، یوه ټپه ده چې داسې سروکی دی چې زما ذهن ته نه راځي چې یو هغه دی دا د نوي کال کې دا سندرې ډېرې غږېږي. فکر کوم دا سندره ګلزمان هم ویلې چې د ګلغونډۍ بیا جوړې میلې دي د ارغوان او داسې شي دي که نه. نو او ګلغونډۍ چې ډېره مشهوره ده دا د ارغوان ګل په سر ډېره مشهوره ده او ارغوان ګلان چې تر ډېره په غرونو کې کېږي او غره ته رښتیا هم ډېر ښایست ورکوي چې د قرغې دا سیمه هم ځای ځای د ارغوان ګلونه لري او دا د غرو لمنې رښتیا هم ډېرې ښکلې کړي ښایسته. رښتیا ده په ټپو کې، په بیتونو کې، په غزلو کې دا د ارغوان تر څنګ د غجیره ګل هم ډېر راوړل شوی دی. د سټو یا د خوست نه چې راځي د پکتیا په دې غرونو کې مو لیدلی دی، په نورو ځایونو کې بیا ما تر اوسه نه دی لیدلی. نو دا ده چې د ارغوان د ګلان له خیره ګورو او لیدو یې خوښي احساسو. نو زموږ خپرونه به دوام کوي، داسې به ځو له خیره د کرغې د بند په لورې.
دا د چې لیدونکو د قرغې یوه بله څنډه ده او غونډۍ ده او فامیلي کسان هم راځي، ډلې ډلې ځوانان هم راځي. د پنجشنبې ورځ ده او تاسو ویډیو په نورو ورځو کې ګورئ، هغلته به موسم هم بل ډول وي او ورځ به هم تغییر وي. نو په ټوله کې ګوایو ځواک چې مایده مایده باران وریږي او د فامیلونو یا د ځوانانو د سیلانیانو راتګ دې سیمې ته لا هم ډېر زیات دی. څه وایي د قرغې په اړه؟ بلې د قرغې سیمه په دې منطقه کې یا د کابل ښار سره په نږدې څنډه کې یوه له مشهورو تفریح ځایونو بلل کېږي. څو هغه دې خبرې دي چې د قرغې سیمه یې د سیلانیانو لپاره ډېره د تفریح ګرځولې ده. مثلا وړې وړې غونډۍ دي، د غرونو په منځ کې رګیره ساحه ده او یو بند دی، دې کې یو څه ساختماني چارې شوي دي. دا ټولې خبرې نو چې سره یو ځای کوو د سیلانیانو یا څوک چې چکر ته راځي یا څوک چې میله کوي د هغوی لپاره ډېره په زړه پورې ګرځولې ده او زړه راښکونکې تمامېږي. نن خو بیا طبیعت ډېر جوړ دی، باران دی او موسم دی، د غرو لمنې دي، ګلان دي او میلې دي. نو په ټوله کې یو ښه منظر دی او رښتیا هم چې د نن لپاره موږ ډېر زیات خوند واخیسته. په دې خاطر چې د لیدونکو لپاره زموږ خبرې په اصطلاح غرمېدونکې ونه ایسېږي، زموږ هڅه دا ده چې دوی لپاره مختلفې صحنې هم راواخلو او د خبرو تر څنګ دا تر څنګ دا هم په دې خپرونه کې ورځای کړو. لیدونکو بیا هم ښه راغلاست او دا ده چې د قرغې بند ته راورسېدو. په لاره باندې مو ښایسته او ښکلې منظرې ستاسو لپاره خوندي کړې او په مختلفو شاټونو کې مو درته وښودلې او په نورو خپرونو کې ځواک سره عبیر سره زه وغږېدم. ډاکټر د کیمرې په برخه کې زموږ سره همکاري کوله او دا یې ډېر کله راځي، کابل کې ډېر پاتې کېږي. د قرغې د بند په اړه به له ده وپوښتو. بارانونه ډېر زیات شوي دي او که زه ووایم خپله مخکې ډېر نه یم راغلی یا که په عموم کې ووایم نه یم راغلی دې سیمې ته او په لومړي ځل باندې د قرغې دا بند ګورم او زما راتګ چې شوی دی په داسې یو حالت کې دی چې اوبه هم ډېرې زیاتې دي او د ډاکټر نه مخکې موږ اورېدل چې په دې بند کې اوبه ډېرې کمې وي. ډاکټر بالکل ډېره مننه انصاف. زه ټولو د لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم، هیله دوی به ښه وي. رښتیا ما د نورو وختونو په پرتله چې زه به دلته راتلم، دلته دې بند کې اوبه هم تر نیمایي نه هم ډېرې کمې وي. خو یو دا چې پسرلی ده دغه سیمه ورسره ډېره ښایسته ښکاري، بل دا چې اوبه ډېرې زیاتې شوي دي. نو دا یو بله خوشخبري ده. نورې کلونو به دغه اوبه تر نیمایي نه هم ډېرې زیاتې کمې وي. نو هغه د دې اوبو شتون دغه د ډنډ ډکوالی د قرغې سیمه لا ښایسته کوي. او دا اوس هم دا ده چې د باران څاڅکي راپیل شول او د باران نور ورښت ممکن داسې شي چې دا بند هغو ساحو ته ورسېږي چېرې چې کوچني کوچني رستورانتونه دا اوس چې کوم ځای کې موږ ودرېدلي یو، شاید که باران ډېر وورېده، پاس ځای نه راغلل، پاس ځای نه غرونه اوبه راغلي یا شیلې راغلي، نو دا ځای کې بیا چاته د ودرېدو ځای نه وي، ځکه اوبه پسې ډېرېږي او دا پاتې ساحه پسې ډکوي. ځواک صاحب نورو کلونو ما تاسو دومره اوبه نه وي لیدلې، یعنې دا څلور پنځه کاله چې زه دلته ځم او راته ګورم ما دومره اوبه نه وي لیدلې. نو که دا بارونه هم داسې دوامداره وي دا اوبه به له دې نور هم زیاتې شي. او بیا باران ډېرېږي، موږ به هم خپرونه په ټوله کې رانغاړو، پای ته به یې رسوو او لیدونکو ډېره زیاته مننه چې خپرونه یې راسره
اول وار دی چې پاس باندې تک کوو دا خو د ډېر پخوانه دا په کچرو باندې په د آس باندې تګ راتګ زموږ ستاسې په هغه کې شته ده په ټولنه کې خلک پې ځي او راځي اوان خلک د بار د وړلو لپاره مرنه استفاده کوي که نه نو زه اول کې رښتیا وویرولم دا اوس هم یېرېدم چې مزل به یې کوو داسې سوچ دې کولی چې راتاو به شي که اوس نه نه هلته خو چل راوښو ویلې داسې چې کې ویلې خپل تاویږي داسې چې کې بلې خوا تاویږي نو هغه بلدیت شته او مالې دا موبایلونه رانهونه روان دی دا غم له خیر هغه چې